دا یو روز سوال کړی دی چې او دا ډېر اهم سوال دی ها یو شی په دکان کې پروت دی د خرڅ لپاره او د دې دپاره دوه قسمه ریټونه یې ښودی شوي دي یو وي که په نغدو یلی په دومره دی او که په نسیه یلی نو په دومره دی یا په کشتونو یې کالی تقسیط باندې لکه داسې مثال به ورکو چې دا قلم دی دا دکان کې دی که دا ته په نغدو یلی نو دا په 10 ریاله دی او که دا ته په کشتونو یلی چې لږې لږې به راکې نو دا په 50 ریاله دی د روز سوال دا دی چې دا دوه ریټونه یې ښوده دي یا ده که دا مسله چې کله داسې وویلی شي چې دا شی په نغدو دومره دی او په قرضو باندې په دومره دی یا په نسیه یا په کشتونو نو د دې مسلې دوه صورته جوړېږي یو سړی راغی تا نه سامان لي احمد راغی د خالد نه پن لي سوچ ورته کوئ نو احمد ورته ووي خالد ورته ووي چې دا پن په نغدو په 10 دی په قرضو باندې دا په 10 دی او زه هغه مسلې له ګوره نظم ښه چې په کشتونې ورکوي او که په یو ځای ورکوي هغه بله مسله ده دا په 10 دی په قرضو او په نغدو په څو دی په 10 دی هغه وي زه دا علمه په قرضو اتفاق په څه وشو چې هغه څو دي 10 دي نو دا بیعه جایزه ده برابر ده ځکه چې ریټ معلوم دی سامان معلوم دی نیټه معلومه ده او سامان شتي هغه ځای کې صحیح شو دویم صورت دا دی احمد خالد ته وجي پن په څو دی وي په 10 په نغدو په 10 په قرض هغه وي مال یې راکړه او لاړ څه مو خیال دی ولې غلط ده ریټ باندې اتفاق ونه شو نه په څه شي اتفاق وشو نو که اتفاق ونه شو تا زمانه پن واغستو دا نو دا به څه کېږي مخکې دا بیع حرامه ده ده او ځکه حدیث کې چې کوم راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ترمذي را حدیث راوړی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعه د دوه بیو نه په یو بیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده نو ډېرو علماوو تفسیر دا کړی دی اگر که زموږ په ملک کې بعض علما دا بیه ناروا ګڼي دا اولنی خو امام ترمذي رحمه الله دا حدیث په خپله راوړی دی او بیا څه وایي والعمل على هذا عند اهل العلم او علماء تفسير دا کړی دی د دې بیعتین فی بیعه څه ته وایي وګوره کې دي ان یقول ابيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسیئه ب20 دا امام ترمذي چې روایت راوړی هغه په خپل تفسیر کې وایي دوه بیې په یو کې څه ته وایي وایي ورته وایي چې دا کپړه د ما سره دا په نغدو په 10 او په نسیه کې رانه علي نو په 10 ده ولا يفارقه على احد البيعين او دا سره په یو باندې اتفاق ونه کړي چې دا بیه به مال راکړي فاذا فارقه على احدهما فلا باس او که یو پکې غوره کړي او په دغه کې به جدا شي نو بیا پکې څه نشته هغه اولنۍ صورت چې ما تاسو ته علم دی که نه او بدې کې نور علما هم دغه اقوال دي نو دا ریټ زیات شو د دې د لاسه ځکه چې پیسې څه شوې قره شوې لیټ شوې نو ریټ زیات شو دې کې عرض چې جمهور العلماء د امت او د څلورو مذهبونو والو د څلورو امامانو دا فتوا ده ورسره نور جمهور علما اکثر علما د امت هغوی دا فتوا چې دا بیعه جایزه ده په شرط د څه شرطونه پکې دي چې سامان معلومي دا نه چې ته تشه په هوا باندې دغه کې که نه څه شی شتي نه او عقد لیکې سامان معلومي او سامان د مالک سره یي دویم نیټه معلوموي دریم ریټ معلومي او دا قصې پکې نه وي که لیټ شو نو پیسې به ډېره دا قصې میسې پکې نه وي نو بیا دا بیه څه ده دا بیه به انشاءالله جایز ده او په دې کې څه حرج هغه نشتي والله اعلم